بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې په ورډ پروګرام کې واټرمارک راوړو او واټرمارک تکرار راوړو. مثال نوم دې ټکس واټرمارک یا پکچر واټرمارک راوړئ، نو دې دپاره چې تاسې دا تکرار په یو صفحه کې راوړئ. ولې ډیفالټ چې کله مونږ لیکل کوو واټرمارک راوړو، هغه که پکچر وي هم یو دانه راځي په یو صفحه کې، او که نوم وي ټکس وي هم هغه یو دانه راځي په یو صفحه کې. نو که چیرته مونږ وغواړو دا تکرار راوړو، دې طریقه باندې در وښیم. همدارنګه ځینې وخت چې دی سرټیفیکیټ وي یا مثال ډیپلومه وي د یو کورس یا انسټیټیوټ، که چیرته غواړئ چې تاسو دغه ډیپلومه یا دغه کم سرټیفیکیټ چې تاسو چاته ورکړی چې هغه یې مثلا ایډیټ نشي کړی، که چیرته نوم ایډیټ کوي، تغییر پکې راوړي او کاپي کوي یا جعلکاري کوي، نو هغې کې هلته لوګو موجوده وي. هغه لوګو چې دی بیا تغییریږي، ختمیږي. نو دې دپاره چې تاسې دا واټرمارک تکرار راوړئ، نو بیا به په اسانۍ سره پکې ایډیټ نشي کولی، جعلکاري به په اسانۍ سره نشي کولی. نو د دې د تکرار لپاره راځو، تاسې لومړی دا وګورئ. اوس په دې صفحه کې چې دغه لوګو تکرار راغلی ده مکمل، تاسې ګورئ. نو دې لپاره به زه راشم، یو نوی ډاکومنټ به واخلم. کنټرول ان سره مې نوی ډاکومنټ واخیسته. دغه ډاکومنټ چې تاسو ته ښکاري، زه اوس غواړم دې کې واټرمارک راوړم. واټرمارک لپاره به تاسې راشئ ډیزاین ټیب ته، په دې کې په واټرمارک کلیک وکړئ. راځئ کسټم واټرمارک ته. لومړی درته د پکچر واټرمارک طریقه ښیم، او بیا چې دی راځو د ټکس واټرمارک ته. پکچر واټرمارک به کلیک کړئ، سلیکټ پکچر. تاسو سره چې کوم ځای کې پکچر دی ورک افلاین باندې به کلیک وکړئ، را به شئ پکچر ته. مثال زه راځم دا لوګو تکرار راوړم، انزرټ باندې کلیک کړئ او دا اپلای کړئ. ولې دا مو اپلای کړه، خو دا رنګ یې چې کوم دی دا تت دی، تاسو ته ښکاري دلته. که چېرته غواړئ چې رنګ یې تیز راشي، د واش اوټ نه ټیک مارک لرې کړئ، اپلای کړئ، رنګ به یې تیز شي. خو بیا به دا پاسه چې کوم لیکل ورباندې کوئ هغه به صحیح نه معلومیږي. نو واش اوټ تاسې ټیک مارک کړئ، اپلای کړئ، دا اوکې کړئ. اوس راشي دا به کلوز کړو. موږ سره چې دی لوګو راغله، خو دا د صفحې په منځ کې ده، همدغه یو ځل ده. زه وایم چې دا تکرار راشي، تاسې به د دې بره هیډر په ساحه کې ډبل کلیک وکړئ. کله مو چې هیډر ساحه کې ډبل کلیک وکړو، بیا به لاندې راشي په دې خپل واټرمارک هغه ټکس وي او که پکچر وي، دې باندې به کلیک وکړئ. را به شئ دې ځای نه دا سایز به داسې لږ کم کړئ. مطلب که ډېر یې تکرار راوړئ، سایز به ډېر کم کړئ. که لږ یې تکرار راوړئ، سایز به چې دی لږ کم کړئ. زه راځم فرضاً دا سایز اندازه مې دومره کړه، داسې. زه اوس غواړم چې دا تکرار راوړم. دا راځم دلته راوړم بره د صفحې په دې سر کې دلته کېږدم. دلته دا رایټ کلیک سره کاپي کوئ او پیسټ وهئ، او یا چې دی کنټرول سی کنټرول وي باندې کلیک کوئ. زه راځم دا یو دانه مې راواخیسته، دلته به یې کېږدم. بیا به دا چې دی کنټرول سی کنټرول وي یو بله به کاپي کړو داسې. دا مې دلته کېښودله. اوس راځم دا کنټرول سره چې دی درې واړه سلیکټ کوم، او دلته به راشو دې فارمټ ته او ګروپ ته به راشو. دا به ګروپ کړو. دا اوس ګروپ شو. دا ټول یو ځای شو. که موف کوئ ټول به یو ځای موف کېږي، او که هر څه ځای ته وړئ دا به یو ټول یو پکچر غوندې شو. زه اوس کنټرول سی کنټرول وي سره دا کاپي کوم. دا مې دلته کېښودم داسې، ماوس سره یې راوړو دلته یې کړو، په دې ساحه کې به یې کېږدو. بیا به راشو کنټرول وي به ووهو، دا به لاندې راوړو داسې، په دې ساحه کې به یې کېږدو. همدارنګه بیا کاپي تیاره موجوده ده، کنټرول وي ووهو، دا هم لاندې راوړو، دلته به یې کېږدو. بیا کنټرول وي ووهو، کاپي موجوده ده، پیسټ مو کړو، او دا به لاندې راوړو، په دې ساحه کې به یې کېږدو. تاسې اوس وګورئ په ټوله صفحه کې چې دا واټرمارک تکرار راغی. ډیزاین ته راځو، کلوز به کلیک کړئ. دې دپاسه اوس کولی شو چې مونږ لیکل وکړو. مساوي زه لیکل کوم، دا فنکشن کوم چې رینډ، دا لیکل مو کړه، انټر یې کړئ. ګورئ لیکل مو وکړه، د لیکلو لاندې چې دا لوګو تکرار راوړه. که چېرته راشو پرنټ پریویو باندې کلیک وکړو، موږ سره په پرنټ کې به هم دغه طریقه سره دا شو کېږي. نو دا یو طریقه شو. اوس راځو د ټکس لپاره زه دا کلوز کوم. راځو یو نوی صفحه ډاکومنټ اخلو، په دې کې زه غواړم
انسرټ ډیزاین ته راځو، واټرمارک اخلم او کسټم واټرمارک په دې کې زه د پکچر په ځای اوس ټکس راوړم. ټکس کې چې دی دلته راځو، دې ځای نه به زه ورته یو لیکل وکړم. مثال زه لیکم چې فهیم، دا مې ولیکه، اپلای کوي دې ځای نه او دا کلوز کړي. راځو په همدغه طریقه دې سره هم کارو. ډبل کلیک د هیډر په ساحه کې وکړئ، په دې باندې کلیک وکړئ. که چېرته یې دا سایز لږ کموئ، دې ځای نه په دې سایز باندې کلیک وکړئ، داسې لږ کم کړئ په دې طریقې سره. کله مو چې کم کړ، دا هم راوړئ په یو کونج کې داسې کېږدئ په کومه ساحه کې چې تاسو غواړئ. د دې نه نور کوچنی کوئ هم کولی شئ چې کوچنی کړئ. زه یې کنټرول سی سره کاپي کوم، کنټرول وي سره مې دا پیسټ کړ، دلته یې کړم. همدارنګه بیا چې دی دا به لږ داسې بره کړو، لږ یې داسې روټیټ کولی هم شئ دې طریقې سره. دا به زه ډیلیټ کړم، هغه مې روټیټ کړم، هغې نه کاپي اخلم، کنټرول سی کنټرول وي، دا به راواخلو دلته به یې کېږدو، لږ به یې نور هم بره کړو داسې. بیا به کنټرول وي او بل به پیسټ کړو، دا به راوړو دلته به یې کېږدو، لږ به یې لاندې کړو، دا لږ بره او دا هم لږ دې خوا راوړو او دا هم لږ دې خوا راوړو. کنټرول سره چې دی دا ټول سلیکټ کړو داسې، دا به هم ګروپ کړو. راځو دلته ګروپ. اوس چې د دې کاپي اخلو، کنټرول سی کنټرول وي سره مې کاپي واخیسته، دا راوړم لاندې. دې ځای نه به چې دی کلیک کړو، کنټرول زیډ کنټرول سی کنټرول وي، دا مو پیسټ کړ، کنټرول زیډ به کړو. همداسې به یو یو نه به کاپي واخلو. دا ګروپ نه به هم بیرته وباسو، فارمټ ته راځو، ان ګروپ به یې کړو، ان ګروپ وکړو، دلته به راشو، کنټرول زیډ، د یو نه به چې دی مثال دا مې سلیکټ کړی، کنټرول سی کنټرول وي، کاپي مې واخیسته، دا به لاندې راوړو، دلته به یې کېږدو، لږ به یې نور هم لاندې راوړو داسې. کنټرول سی کنټرول وي، بیا بله کاپي مې واخیسته، دا به دلته کېږدو، کنټرول سی کنټرول وي، بله کاپي مې واخیسته، دا به دلته کېږدو. په دې طریقې سره دا به هم لږ داسې بر کړو. اوس راځو یو بله کاپي، کنټرول سی کنټرول وي، اوس غواړم دا کاپي دلته لاندې راوړم داسې، بیا کنټرول سی کنټرول وي، دا مو دلته راوړه، دا به یې بره کړو، بیا کنټرول سی کنټرول وي، دا به دلته راوړو. ښه، اوس تاسې وګورئ دا واټرمارک تکرار راغی. را به شو ډیزاین ته، دا به کلوز کړو. دې دپاسه تاسې اوس لیکل وکړئ، مساوي رینډ، مثال زه غواړم چې څو پاراګراف 9 پاراګراف واخلم، انټر یې کړئ. تاسې وګورئ په دې کې چې دی اوس موږ لیکل راوړل. دا لیکلو سایز تاسو کوچنی کوئ، نور هم تکرار راوړلی شئ. دا اوس سایز یې لږ غټ دی، د واټرمارک نو ډېر تکرار نه راځي، کم ځایږي. تاسې کولی شئ نور هم سایز کم کړئ، ډېر به زیات تکرار راځي. نو په دې طریقې سره چې تاسې کولی شئ چې خپل نوم وي، د انسټیټیوټ نوم وي، د کورس نوم وي، همدارنګه د یوې ادارې نوم وي، غواړئ چې په یو څه کې چې دی تکرار راوړئ، همدارنګه لوګو پکې تکرار راوړئ. نو په دې طریقې سره کولی شئ چې تاسې واټرمارک تکرار راوړئ.